زما دا پیغام دا خبره چې څومره رسولی شي ویې رسوي. په د انټرنیټ کې ډېر خلک ډېر ملګري زما دا بیانونه نشر کوي او زه خو ښه ګمان ساتم په ټولو ملګرو مسلمانانو چې دا ثواب دپاره یې کوي. په دې کې بعض هغه هم دي چې پیسې پکې ګټلي کېږي ځان ته هم څه اعتراض نه پیسې به ګټي چې خیر خورېږي او څه ناروا پکې څه نه کېږي هله. نو بعضو اوس دا چل کړی دی دا ما ته دوه درې کسانو شکایت وکړو ما په خپله هم دا ولیدو چې زما د بیانونو کاپي رایټس یې کړي دي حقوق یې محفوظ کړي دي یعنې دا زمونږ خاص بیانونه دي زمونږ د علاوه څوک نشي نشر کولی ادارو سره یې داسې اتفاق کړی نو هغه چې بل څوک نشر کوي د هغه بیا نه نشر کېږي. عجیبه دا ده زمونږ چې کومه پاڼه ده په فیسبوک باندې رسمي په هغې کې یو څو بیانونه باندې له پاسې لیکلي د هغه چا ته ښایي څوک چې د صفحه چلې او ما ته بل ورځ یو ملګري ووایي چې پاڼه کې موږ سره دی ما ته وایي دا وګوره لینک یې راوایي چې ما کورکو به یې کې لیکلي چې دا کاپي رایټس د بیانونه د بل چا یې تاسو څنګه چلوي نو دې څنګه پوهېږي دا خو زه یم الله نه دې ویرېږي دغه خلک. ما ته ډېرو کسانو ویلي وي ته د خپل بیانونو حقوق محفوظ کړه کاپي رایټس یې کړه چې بل څوک یې نشي نشر کولی صرف به تاسو نشر کوئ ما نه. په دې باندې ډېرو مولیانو پیسې وګټلې او ډېرو پیسه څه وکړو لوی په دې باندې یو تجارت روان اوس حرام هم نه دی چې کله شرعي حدودو کې د نیغما وي نه هر څوک چې نشر کوي او چې څومره نشر کوي نشر کوي زما اجازت دی ځکه زه دا چې دا حق عام شي او که زه د دې حقوق محفوظ کړم هر ځای کې چې زما اواز بیا چلیږي کوم چې کوم ته زما بیان ورکوي کې زما اواز وي او زما د دغه نه علاوه ابه نه چلیږي ځکه چې هلته حقوق محفوظ شو. نو دا پیغام دغه کسانو ته ورسوي چې د الله نه ویرېږي. ګورئ زه چا له دا اجازت نه ورکوم چې زما د بیاناتو حقوق محفوظ کړي او زه به خپل حقوق نه محفوظ کوم بل څوک یې محفوظ کړي. ما اجازت ورکړی مسلمانانو ته چې زما بیانونه نشر کوئ چلوئ او هر څه کوئ خو بیان نشر کوئ الا چې ناروا کاري اب د قیامت په ورځ ته ذمهواري یا بیان دې کټ کوټ کړی او زما د خبرې نه بل څه جوړ کړي د هغې ته ذمهواري. نور زما دغه بیانونه کوم چې ما کړي دي او دغه شان نشر کول دا خو خیر د خلکو ته رسي خو دا کاپي رایټس کول او د دې حقوق محفوظ کول دا خلک ظالمان دي څوک چې دا کار کوي او موږ دې ته مه مجبوره کوو چې زه حقوق ټول محفوظ کړو ځکه حقوق که ما محفوظ کړو نو زما نه علاوه بیا زموږ د دې پاڼې او د ادارې نه علاوه بیا بل هېڅوک نشي نشر کولی نو خیر به محدود شي خیر به بیا څه شي محدود به شي. نو د خپلو پیسو ګټلو دپاره د پردي چا بیانونه کاپي رایټس کول یا محفوظ کول حقوق ظلم نه دی. بیانونه د چا دي زما دي بیانونه زما دي او زه یې نشم نشر کولی د څه دپاره دی به پیسې ګټي چې دا بیان صرف ما سره وي نو زه به یې چلوم نو بل څوک به یې نشي چلولی نو پیسې به صرف زه ګټم. د الله نه یره پکار د دې اجازت قطعا زما نشته د ما نه طرف نه د اجازت نشته. دغه پیسې چې به ګټي او دغه هر څه چې ګټي چې څوک دا چل کړي د نه به قیامت پر ورځ الله په مخ کې تپوس کوو دا خو د الله دین دی. موږ والله که دې خبرو ته سوچ هم کوو چې دې باندې پیسې او دا الحمدلله بیانات ښه ډېر چلي ښه ډېر چلي خو موږ دغه طرف ته سوچ هم نه کوو حقوق او پیسې او موږ چې الله پې اجر راکړي بس ان اجري الا علی الله چې الله پې اجر راکړي دغه لویه نو دا یو نصیحت هم دی دا یو پیغام هم دی چې تاسو په خپله هم واورئ او نورو ملګرو ته یې څه کوئ ویې رسوئ. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.